یو بزرگ دی زبا والا ډیر تلم هغه بچا پسې مونځ نه کول ما ورته وی چې جی دا څه چل دی ما پسې یو دو مونځ کړی دو مازیګرا مونځ زما جمعه ته براغه نو مونځ نه ډیر لوی عالم ډیر می تنگ کو چې تنگ می کو نو کوټه ته نه نهستم او راته وی چې پرې دې مینا صدر توخه مالنا جی زه یریګم واسه حل راته وی پوی خوې کنه مولا یار صدر ته معلوم دي د عمل در ته معلوم دي خلق در ته معلوم دي عقیده در ته معلومی دي مالا والمنز بنی آدم سره په صف کې کیږي او بنی آدم پسیم کیږي دا ټیک دا مالا وېزه چې جمعه تلار شم خو نه را سره صف کې بنی آدم ولاري او نه مخ کې بنی آدم ولا او کوي زما دې مخ ته لاس کوي درته وخیمس مال نه جي لکه می خیالو کو مالمان او سبلا جوړ نه کی هغه خلق لا مولانا ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه لیکلی دي د یمحو الله ما یشاء په زمن کې قران کې آیات راځي یمحو الله الله چې وغواړي نو د چالي کله تقدیر محو کی د مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه و تفسیر مظهری کې دا ځای وګوره مجدد الفسانی رحمت الله علیه په مراقبه کې ناستو په لوح محفوظ نظر پریوت الته چې ولید نو دا د زامنو استاد چې مولانا طاهر دا شقی لیکل شوی شقی مانا بدبخت ازلی بدبخت مجدد الفزانی رحمت الله علیه ډیر خپش چې دا سړی زما د زمانو استاد دی او دا ډیره بده خبره ده ډیر لوی عالم دی مجدد الفزانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما تر آیات شو چې د نیکانو د مسلمانانو په دعا باندې تقدیر امرت کیږي نو ما دعاګانې شروع لکه دا ډاکټر اقبال شعر دی چې نگاہے مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر د مرد مومن نگاہ چی نو پاغي تقدیرم بدل شي دعاګانې می شروع کړې یو میاشت می الله تزاری وکړه چې خدای دا مولانا طاهر باندې رحم وکړي چې میاش پس می بیا مراقبه وکړه په لوح محفوظ می نظر پریوتو نو مولانا طاهر می ولیدو چې د شقی په ځای سعید لیکل شوی یعنی د بدبخت په ځای نیکبخت لیکل هغه خلق عنقاش اوس الدنيا جیفه وطالبها کلاب دنیا یو مردار ده او طلب کون کی سپی دی اوس چونکه ټول اهلی دنیا شو نو چې ټول اهلی دنیا شو نو مولانا روم کې یو غاټ بم غرزولې چې اهل دنیا چو سګې دیوانا ان اهل دنیا چو سګې دیوانا ان گوش شو ازی چو بس بیگانا ان تیرا جمعہ باندے یو طالب مانا تپوسو کو چھ دے الحمدو کے خطا تیرا مدہ تیرا کڑا یو دا خبر پکی پاتے دا چھ ټول قرآن کے سور لسورت دی ټول قرآن کے تمرا سورت دی تو دی تمرا دی لکا نا دا دیم واوری دا قدر تا معلوم دی عزیزانو ټول قرآن کے دا اشماری یو سل سورلس ماو ویلی یا دوی ویلی دا اشماری و افسوس بدائی چی تاسو تا معلوم ندی وجہ یعنی وجہ صدا وجہ دادا چی
دی کتاب سره مینا نشتا همیشه د پاره د هغه کتاب خط و خال خلق یادئی چې کوم کتاب سره د سړی مینه نو دی کتاب سره محبت نشته نو دی وجنه دا پتم نشته چې دی کې څو صورت یا دی صورت تداولی وای دی صورت تداولی وای دی صورت تداولی وای دی صورت تداولی مجنون ته چاوي چې دا څه کتاب دی چار وخت د لاس کې نیولې یو ګوري چې ګورو دی سر دې په ور ټټ کړي یو دا کتاب مطالعه کې هغه ورته وی چې د یار د خط او خال نخې پکې وي چې د یار د خط او خال نخې پکې وي زورن سر په مطالعه د کتاب خوښیم کم کتاب کې چې د یار د خط او خال نخې وي هغه نه زیات خون په بل مطالعه کې دی چر نو دی کتاب کې زما د یار د خط او خال نخې قرآن کریم کې د الله د جمال او د الله د جلال او د الله د شفقت او داغه د رحم او داغه د کرم نخې نو عزیزانو دا زه تاسو ته ایمانی وایم چې ما کومه زمانہ کې د قرآن ترجمه به چې پڑھاوله نو ما دا څومره تفاسیر چې مشهور دي دې کې یو داسې نه و چې ما به پې نه کتو نور ستاسو دوا برکت ته زما حافظم ښه ده ما چې څه د نظره وتي دي ما راته یادم دي دا زه چې څومره تقریرونه 15 کاله وشو ما 15 منټ هم چېرې تقریر ته سوچ نه دی کړی 15 منټ نو عزیزانو داسې لفظ نشته او داسې مشکل نشته چې ما د هغې ته ته پکې ځان رسولی نه دی چې څومره زما وس کې نو قرآن کریم د خدای د جمال او د هغه د جلال او د هغه د شان کلام دی او دا څومره سپکه خبره ده چې یو مسلمان ته دام نه ورځي چې زمونږ دی کتاب ته دا لفظ قرآن ولی وی دا لفظ قرآن ورته ولی وی دا کله نازل دی څومره موده کې نازل دی په دې پوه مونږ بلا پیا چولې دا خو پوه دی او که نه پوه دی که ژوندي نه رانږدې کېږي او په مرګ رانږدې شي بس خو الحمد قل هو پې وایو نورې وایو چې بیختې ورپسې وځي چې هر څه ورسره کېږي نو عزیزانو د دې کتاب متعلق یو خاص درد زړه کې پیدا کول پکار ځکه چې بل څه شته نه طالب بناستی چرتا عزیزانو ما چې دې صورت ته صورت فاتحه وایي علامه قرطبي لیکلي دي چې د قرآن د هر یو صورت څه خاصیت دی بعضې صورتونه داسې دي چې التا تسمیه د کل شوی په اسم د جز باندې لکه دې پسې صورت ته صورت بقره وایي نو صورت بقره ورته ځکه وایي چې هغې کې مخکې د موسی علیه السلام د غوا ذکر دی نو بقره عربي کې غوا ته وایي نو ټول صورت چې دی په یو جز مسمه شوی دې صورت ته سورة الفاتحه وایي علامه قرطبي وایي چې د فاتحې وجه دا ده چې یا خود دې ته فاتحه ځکه وایي چې په دې افتتاح د منځ کېږي منځ چې دی هغه په دې صورت باندې شروع کېږي نو افتتاح شروع د شي ته وایي په دې صورت منځ شروع کېږي د دې وجه نه دې صورت ته سورة الفاتحه وایي یا دا وجه ده یا دا وجه ده چې په دې صورت باندې افتتاح د قرآن کېږي د قرآن شروع چې ده نو هغه په دې صورت باندې کېږي
उसके यो बल खलजान दे पर दिमागों के रागे चिद्दा सूरत बांधे इफ्तिताह द कुरान पर दुनिया की देवजन और तसीरत फातिहा वही का आसमानों किम पर दी सूरत बांधे इफ्तिताह द कुरान शवे देता लग वकील अजीजानो तो कुरान करीम दो किस्म तरतीब दे यो अगर तरतीब दे जो कुरान चे पर लौह महफूज बांधी लिखले शो और यो अगर तरतीब द कुरान द नुजूल दे नुजूल द कुरान चिकम दे अगर मुख्तलिफ शवे दे कलिमा कलिमा आयात आयात सूरत सूरत वगैरह वगैरह दा पर दरविश्त काला के नाजिल शवे दे दरविश्त काला के पर लौह महफूज बांधे दा कुरान कंप्लीट लिखले शवे उस दा मौजूदा तरतीब द कुरान चे दे दा अगर तरतीब दे चिकम तरतीब बांधे दा कुरान पर लौह महफूज लिखले शवे दे उस दा तालिबान हजरात उलमा पुईगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब वक्त के आयात रागे नु अलतबे हुक्म को सहाबा होता कि दा आयात प्लानी जे की के दे दा प्लानी सूरत सर के दे दा कलिमा प्लानी जे सर के दे बिया दा कुरान चे दे दा प द्रे किस्म सीजुनो बांधी लिखले शवे यो द उसाए प सरमने बांधे यो द कजूरो प पाणो बांधे यो द उख पदे कुप के यो प्लन अडुके प अगे बांधे कुरान करीम बच नाजिले द नु आगा जमाना के कागज वगैरह खुनो नु पदे द्रे किस्म सीजुनो बांधे द कुरान द अल्फाज किताबत बके द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबाद जिस वक्त के दे कुरान ला द किताब शिकल वर्कड़े के दे सिद्दीक अकबर पर जमाना की नुदा प अगर तरतीब बांधे वर्कड़े शवे दे चिकम तरतीब प लौह महफूज लिखले उस्ताद बतावे चिदा वक्त के लौह महफूज चा तखकारे द अजीजानो उस खुद जमाना के अडुदा खबर पकार जकाना ना दे वक्त के लौह महफूज और सिदरतुल मुंतहा चा तखकारी जका को लोगों दे यो द्वसलोर बड़ी सी पैदा का हो प्रापेगंडा बदीव की हो तो चलते यो गोट के ना दा से प्रापेगंडा बदीवशी चिप ज्वंदी ने बदी पार से माल्ला के नहीं नो दे वक्त के खोड़ उस ताजुब खबर अदा ना और दादा और दो दर तनवेम जखपल लीदो खबरें दर तकोम चीज यो बुजुर्ग तवरगले मन मुंग नास तो अगल लेट रहा तो द कोटे माँ और तेल जे हजरत मुंग होडेर वक्त तेर को माँ तेवी चीज लग मसरूफ माँ खुदा सर में पर टेलीफोन खबर को ले माँ तेवेली सड़े वो समझन दे डेर मुरीदानी दी बुजुर्ग दे नन सभा बुजुर्गी से यो खजे तचावे द गड़ा चल दर्जी वे खोरी गड़ा से तो वे खुजान खजोल होता हुई जान खजावा बस दगे ता गड़ा हुई उस बरगान डेर ज्यादा थी अगज बरगान लाड़ चागा हकीकी मानो की बे लौह महफूज लीदा पासली मानो की रहमान बाबा द्रेनिम सवा कालो अगा वही खुदा सशु अगा माली दली खलक खुदाया सशु अगा माली दली खलक प जाहिर प बातिन खुली खुली खलक उस टोल दा मुंगा तासो गोंदी कुछ